قدرمنې اورېدونکي او پخواني همکاري هیله جان مې احمدزی له پېښوره راوړې. دا ځوانه خور لیکي د پښتو خپرونې کارکوونکو ته سلام. زه هیله احمدزی یم له پېښوره. تاسو ته دا لیک درلېږم. د ځینو ستونزو له کبله مې ونشو کولی چې تاسو سره اوږده موده اړیکه ولرم. خو وروسته له دې به لکه پخوا په شان خپله همکاري جاري کړم. یعنې جانې سلامونه ته وعلیکم السلام. زه ډېره خوشحاله شوم چې بیا تاسو نه یو لیک لرم. په رښتیا هم چې ډېره موده مو خیر او سلي کړی، خو له دې چې مو ستونزې حل دي او بیا مو سره اړیکې او ښکلي لیکونه رالېږم، په الله تعالی خوشحاله یم. ستاسو ستونزو او دردونو ډېر هیله ده. ستاسو د نوو لیکونو په هیله یم او ستاسو ته به ښکلې هندي سندره وړاندې کړم.